نن زه صرف دوه خبرې کوم. یو خبره دا کومه چې د حلال روزګار دپاره یو اسانه وظیفه مې راوړې ده، بې انتهایي اسانه ده. او یو به دا خبره کوم، یو کس د بېدینۍ په لار باندې روان دی، هغه په غلطو لار باندې روان دی. موږ غواړو چې دی د بېدینۍ د دې لار نه راواړو نیکې لار طرف ته. دا به څنګه کوو؟ راځئ درته ښیم. د ټولو اول درته د بېدینۍ د غلطو کارونو نه د منع کېدو او د نیکو کارونو د شوق پیدا کولو دپاره چې کوم عمل درته ښیمه. د خر خوراک یا د څښاک په څیز باندې د سورة والضحی آیات نمبر 100 هغه د آیات دی ووجدک ضالا فهدی. دا په باندې درې ځله وایي، اول آخر د تنه درې ځله درود شریف وایي، او بیا یې دا آیات درې ځله وایي د خوراک یا د څښاک په څیز باندې دموي، او بیا د هغه د خوراک چې کوم دی څیز دی د خوري یا د څښي انشاءالله چې الله تعالی به د غلطو ناروا کارونه رد ورکړي او د نیکو اعمالو افعالو طرف ته به توجه پیدا شي. او اوس یو کس وي چې یاره ماته د حلال و مزیدار روزي میلاو شي، د حلال و مزیدار روزګار دې ماته میلاو شي. یو اسان عمل درته ښیم، بس بې انتهایي اسان عمل دی. هغه دی د ماسخوتن د لمانځه نه پس روزانه د ماسخوتن د لمانځه نه پس په یو ځانله ځای کې کښېني او یا وهاب وظیفه دی 400 یا وهاب وظیفه ده، دا 400 او 14 دی روزانه کوي، او د هغې نه پس دی 112 دا دعا وایي یا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة انك انت الوهاب. او بیا د خپل حاجت غواړي، انشاءالله په ډیرو لږو ورځو کې به د دې انسان د حاجت پوره شي. که د ده د بېروزګارۍ مسله الله تعالی ورته د حلال و مزیدار روزګار ورکړي، او که د ده هر څه دغوی مشکل د هر مشکل دپاره دا چې دی وظیفه تاسې کولی شئ. او دا ټول وظایف د قرآن و حدیث وظایف دي، د دې هر چا ته اجازت دی، هر څوک یې کولی شي او دا اثر هم کوي.